جنت په تاریخ کې په پهلوي ژبه کې فردوس داسې باغ ته وایي چې دیوالونه ورنه تاو دي، د میوو له ونو، ګلونو، فوارو او مرغانو ډک دي. ښځې او نارینه پکې له یو بل سره خوشحاله ژوند تیروي. په عربي کې هم جنت د ونو باغ ته وایي او یا داسې وړه ساحه چې کجورې پکې ولاړې وي. د یونانیانو، یهودو او عیسایانو په ټولنو کې د جنت په اړه درې بیل بیل تصویرونه موجود دي. یو ګمان خو دا دی چې نه و یو وخت په همدې خاورینه مځکه باندې زرینه زمانه وه. په زرینه زمانه کې وګړیو له یو بل سره نه جنجال کاوه، نه رقابت او نه له یو بله کرکه کېدله. د ټولو ښځو او نارینهو بېکړپه خوشحاله ژوند و. د خوړو پریماني وه، راچاپېره طبیعت له رنګونو او ښایستونو مالامال و. د انسانانو په ټولیزه او شریکه حافظه کې د طلایي عصر خاطرې خوندي دي. ځکه خو بشر په همدغه وخت کې چې بې کشمکشه کرار ژوند یې کاوه سړی ساه باسي. د جنت په اړه بل تصور دا دی چې دلته په مځکه باندې داسې ټاپوګان وو چې بشر پکې بې خاره بې جنجاله آرام ژوند تیراوه. دریم تصور بیا لا دا دی چې د الیزې د میدانونو الیزن فیلډز په بڼه انځوروي. په دې ځای کې دنیایي پرابلمونه نشته او د تلپاتې کرارۍ پلوشې خپرې دي. د زرینې زمانې په اړه رومي شاعر هیسیود وایي چې په هغه وخت کې انسان د خدایانو غوندې په بېغمه زړه بېزیاره او بېکړاوه ورځې شپې تېرولې. افلاطون په خپل کتاب سیاست کې زرینه زمانه د کرونوس په یوناني اساطیرو کې د وخت ربنا وه چې انسانان د ده په وخت کې پیدا شول. وایي د واکمنۍ زمانه یاده کړې ده چې هلته د میوو پریماني وه او خلکو ډیر وخت په آزاده هوا کې بې جامو، بې بسترۍ او بې بړستنې ژوند کاوه. راوروسته بیا د مسیحي دین عالمانو د ځمکې په سر چیرته لرې نامعلومه سیمه کې یو داسې خاورین جنت په وجود تاکید کاوه چې د بشر له ګوتو وتلی دی. دې جنت ته یوازې ځینو کسانو له خاصې اجازې وروسته لاره موندلې وه. له یوه بل لیدلوري سره سم خدای پاک خاورین جنت اسمان ته خیژولی او انسان یوازې له مړینې وروسته دا چانس لرلی شي چې ورشي. په منځنیو پیړیو کې مسیحي علماو عقیده لرله چې مځکنی جنت د عدن باغ دی، په خاورینه کوره باندې چیرته پروت دی. په 1165 میلادي کال دا عقیده عامه وه چې د عدن باغ په اسیا کې د پرسټر جون، دا د اروپایانو یو افسانوي شخصیت دی چې ویل کېدل په اسیا کې د مسلمانانو او غیر مسیحیانو په منځ کې پټ یوه عیسوي قوم باندې واکمني کوي. په قلمرو کې او یا په یو نامعلوم ټاپو کې دی. دغو باورونو او ګمانونو د خاورین جنت د لټون په بحر و بر کې د اکتشافاتو شوق پیدا کړ. کله چې امریکا وموندل شوه، ځینو کسانو خاورین جنت په برازیل کې ولید او ځینو نورو په کپ هرموسو کې. امریګو سپوشي د فلورانس سوداګر او سمندرګی ګرځولی. په 1451 کې دنیا ته راغی او 61 کاله یې عمر وکړ. د پرتګال د پاچا په خدمت کې څو ځله نوي دنیا ته سفرونه وکړل. ځینې کسان وایي چې د امریکا نوم د ده له نومه اخیستل شوی دی، خو اکثره کسان دا نظر نه مني. په خپل یوه لیک کې کاږي چې مهربانه خاوره په خورا دنګو بې شمېرو ونو پوښلې، داسې ونې چې پاڼې یې کال 12 میاشتې شنې دي، خوږ و معطر بوی ورنه خپریږي او مزناکې میوې په څانګو زانګي چې صحت ورسره ښه کیږي. د ګڼو وښو یو شین میدان چې له ګلونو مالامال دی او په زړه پورې خوشبويي سپېږمې نازوي. د ډول ډول مرغانو لوی سیلونه چې د بڼکو رنګونه او غږونو د بیان قدرت یې له چا سره نشته. زما په نظر زه د خاورین جنت په څنګ کې وم. په منځنیو پیړیو کې برابرې شوې نقشې د خاورین جنت احتمالي ځایونه راښیي. له دغو نقشو سره سم خاورین جنت په ایتوپیا کې یا په عراق، ارمنستان، فلسطین یا جنوبي امریکا کې دی. مسیحي عالمانو په دې هم بحثونه کړي دي چې خدای پاک جنت کله خلق کړه او آدم و حوا یې څه وخت ورنه وایستل. دوی د آدم و حوا د قد په اړه او د خلقت په وخت د عمر په اړه نظرونه څرګند کړي او په دې غور کړی دی چې آیا په جنت کې ناروغي وه
او آیا آدم او حوا په جنت کې څه کار کاوه که وزګار ول. مارتین لوتر د 14مې پیړۍ د لومړي نیمایي عیسوي عالم چې د پروتستانت مذهب اساس یې کېښود استدلال وکړ چې که آدم او حوا ګناه نه وای کړې نو انسانانو به په ځمکه باندې زحمتونه نه ګالل. کتاب ته یې اړتیا نه وه، د ابدي حکمت خاوندان به. دغه وخت یو بل سوال پیدا شو چې د جنت ژبه کومه یوه ده. ځینو خو وویل چې برید تر ګردو پخوانۍ ژبه ده او په همدې دلیل خدای پاک له آدم سره په عبراني ژبه خبرې کړي دي. خو دې ځواب د بیلو بیلو ملکونو نشنلستان خوشحاله نه کړل. دوی هڅه وکړه چې دا ثابته کړي چې په جنت کې سویډني، ډنمارکي او فنلنډي ژبې چلیدلې. په جنت کې د نر او ښځې د برابرۍ پوښتنه هم راپورته شو. ځواب دا و چې که حوا بیبي د آدم علیه السلام ګناه ته نه وای لمسولي نو بیا به دواړو حیثیت مساوي و. خو د حوا رول د ښځو په درجه راټیټه کړه. البته د ښځو د دویمه درجه ګڼلو لپاره دا استدلال هم وشو چې دا د فطرت تقاضا ده چې حوا باید د آدم اطاعت کړی وای. څرنګه چې په فیوډالي اروپا کې شخصي جایداد مقدس تصور شوی و، نو دا سوال را پیدا شو چې آیا په جنت کې شخصي ملکیت وو؟ د دې پوښتنې په ځواب کې سینټ امبروس د 4مې پیړۍ مسیحي عالم ویلي و چې په جنت کې شخصي جایداد ته اړتیا نه وه، خو په 18مه پیړۍ کې په دې نظر کې اصلاح راغله او وویل شول چې که چا له یوې ونې د میوې د ټولولو حق درلود نو د دې ونې د ملکیت حق هم ورسره، او چې خبره داسې وه نو که له د بل چا دا میوه تروړلې وای هغه ګناه کوله. دغه نظرونه راښیي چې د خصوصي ملکیت مؤسسه په ټولنه کې پوره پیاوړې شوې وه او کلیسا یې ملاتړ کاوه. په 18مه پیړۍ کې اروپایي عالمانو په بایبل، مقدس کتاب تورات و انجیل او د خلقت په اړه د بایبل په نظریې نیوکې وکړې چې په خاورین جنت باندې باور ورسره کمزوری شو او د ورک جنت د موندلو په ځای په مځکه باندې په خپل لاس جنت جوړولو ته پام واوښت. نو داسې باغونه ودان شول چې د جنت په اړه د بشر تر پخوانو تصوراتو ښکلی و. په اروپا کې په 1533 کې، په ونیس کې، په 1545 کې، په پداو کې، په 1546 کې، په پیزا کې او په 1515 کې په پاریس کې د ونو بوټو باغونه کېښودل شول. په هند براعظمګي کې مغولو یو شمېر جنت نظیره باغونه کېښودل چې ونې، فوارې، ویالې او ګلونه یې لرل او دوی به په فخر سره دعوه کوله چې که د مځکې په مخ جنت وي نو همدا ځای دی، همدا ځای دی او همدا ځای دی.